د جوزجان ولایت څخه تازه او خوندور خبر جوزجان کې د ښځینه سوداګرو فعالیتونه یو ځل بیا پیل شوي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د ښځینه سوداګرو د فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکوي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر معلم تورخي نن ازادۍ راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي بدلونونو راوروسته د ښځینه سوداګرو کارونه په ټپه درېدلي وو، خو له تېرو 2 میاشتو راهیسې دا فعالیتونه یو ځل بیا پیل شوي چې اوس د دې سوداګرو تولیدات او محصولات د جوزجان او نورو ولایتونو په بازارونو کې پلورل کېږي. ښاغلي تورخی وایي له 150 ډېرې مېرمنې په 19 بېلابېلو ټولنو کې د سوداګرو فعالیتونو لسګونه نورې ښځې په انفرادي ډول په تولیدي کارخونو کې خیاطۍ، غالۍ اوبدل، د خوراکي توکو برابرول او لاسي صنایعو په برخو کې د کار مصرف یې نوموړي زیاتوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د جوزجان ولایت د ښځینه سوداګرو تولیداتو لپاره په هېواد کې د نن او بهر بازار موندنه وکړي.